السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو هیله ده چې تاسو ټوله به روغ او جوړ یاست. نن درته د طب پوهنځي درسونه په جریان د اناټومي مضمون اړوند څلورم درس وړاندې کوم. په دې درس کې به موږ تاسې د خیر سره د کلیویکولا هډوکي اناټومي زده کوو. نن موږ تاسې د کلیویکولا هډوکي اناټومي زده کوو. په تېر درس کې موږ تاسې سکلیټل سیسټم هډوکي ډولونه هغه مو وپېژندل. نن د هغه درس په ادامه کلیویکولا هډوکي اناټومي وایو. اول موږ تاسې کلیویکولا هډوکي پېژنو چې دا څنګه هډوکی دی، چیرې موقعیت لري. کلیویکولا هډوکي که چیرې موږ تاسې وګورو دا د صدري قفس په علوي او قدامي برخه کې موقعیت لري. که چیرې موږ صدري قفس ته وګورو دا صدري قفس دی. د صدري قفس علوي او قدامي دا مطلب چې د صدري قفس علوي معنا لوړ او قدامي د مخ طرف ته، نو موږ وایو کلیویکولا هډوکي د صدري قفس لوړ او د مخ طرف ته موقعیت لري. په اناټومي کې موږ داسې وایو چې کلیویکولا هډوکي د صدري قفس په علوي او قدامي برخه کې دا هډوکي درته کلیویکولا هډوکي ویل کېږي. کلیویکولا هډوکي موږ تاسې د اوږدو هډوکو د جملې څخه دی. نو موږ تاسې په تېر درس کې هم ویلي وه ټول اوږده هډوکي یو جسم لري، دوه نهایته لري. دغه نهایت متوسط خط ته نږدې دی، دته میډل انډ ویل کېږي یا اونسي نهایت. دا نهایت چې د متوسط خط څخه لرې دی دته بیا لیټرل انډ ویل کېږي، یعنې وحشي نهایت. موږ تاسې بله مهمه خبره دا کوو چې په بدن کې ټول اوږده هډوکي په عمودي ډول سره دي، خو یوازینی اوږد هډوکی چې په مستعرض یا په افقي ډول سره دی هغه د کلیویکولا هډوکی دی. دا یوازینی اوږد هډوکی دی چې په افقي ډول سره زموږ په بدن کې پروت دی. اوس یې موږ تاسې نهایتونو ته راځو. نهایتونه موږ تاسې مخکې هم وویل چې کلیویکولا هډوکی دوه نهایته لري، یو اونسي نهایت دی بل وحشي نهایت دی. اول یې موږ تاسې اونسي نهایت وایو. اونسي نهایت یې موږ وایو دا د سټرنم د هډوکي سره مښتی دی او دې ته سټرنل انډ هم ویل کېږي. دغه اونسي نهایت دا کلیویکولا هډوکی سو، دغه نهایت دا میډل انډ یا اونسي نهایت دی، دې ته سټرنل انډ هم ویل کېږي. ځکه سټرنل انډ ورته ویل کېږي چې د سټرنم د هډوکي سره مښتی دی او موږ تاسې وایو چې د سټرنم د هډوکي د کلیویکولر ناچ سره دغه ځای مښلي او سټرنو کلیویکولر جاینټ په جوړولو کې برخه اخلي. په لنډ ډول سره داسې وایو چې اونسي نهایت یې میډل انډ هغه ته سټرنل انډ هم ویل کېږي، ځکه چې دا د سټرنم د هډوکي د کلیویکولر ناچ سره مښلي او سټرنو کلیویکولر جاینټ په جوړولو کې برخه اخلي. دا خو اونسي نهایت سو. ورپسې موږ تاسې وحشي نهایت ته راځو. وحشي نهایت یا لیټرل انډ دې ته اکرومیل انډ هم ویل کېږي، ځکه ورته اکرومیل انډ ویل کېږي چې د سکاپولا د هډوکي د اکرومي بارزې سره مښتی دی او اکرومي کلیویکولر جاینټ جوړوي. که چېرې موږ تاسې دغه عکس ته متوجه سو دا کلیویکولا هډوکی سو، دغه اوږده هډوکی دا نهایت دا اونسي نهایت دی. موږ ویل دا سټرنم هډوکی دی. دغه اونسي نهایت د سټرنم د هډوکي سره مښلي، نو ځکه دې ته سټرنل انډ ویل کېږي او سټرنو کلیویکولر جاینټ جوړوي. خو دغه نهایت چې د متوسط خط څخه لرې دی دې ته وحشي نهایت یا لیټرل انډ ویل کېږي. دغه نهایت ته اکرومیل انډ هم ویل کېږي، ځکه چې د سکاپولا د هډوکي د اکرومي بارزې سره مښتی دی. دلته لیکل شوي دي دا کلیویکولا هډوکي وحشي نهایت دی. دغه د سکاپولا هډوکي اکرومین پروسس دی. کله چې دغه وحشي نهایت د اکرومین پروسس سره ومښلي نو دلته اکرومي کلیویکولر جاینټ جوړوي. دا نهایتونه شوله. موږ تاسې په لنډ ډول ویل چې کلیویکولا هډوکی یو جسم دوه نهایته لري. ورپسې د کلیویکولا هډوکي موږ جسم وایو. که چېرې موږ تاسې جسم پر درې برخو وویشو نو دوه پر درې اونسي برخې څلور وجهې لري. څه مطلب؟ که چېرې موږ دغه ټول هډوکی رواخو پر درې برخې وویشو، په دریو کې هغه دوې برخې چې میډلاین یا متوسط خط ته نږدې دي هغه یې څلور وجهې لري. دلته دا دوه پر درې دغه برخې څلور وجهې لري. یوه وجه علوي وجه ده چې لوړ طرف ته متوجه ده، سفلي وجه لاندې طرف ته متوجه ده، قدامي د مخ طرف ته ده او خلفي وجه شا طرف ته متوجه ده. او پاته یو پر درې وحشي برخه که موږ وګورو دلته دغه سور خط څخه دا خواته دا یو پر درې وحشي برخه ده. دا یو پر درې وحشي برخه بیا دوې وجهې او دوه کناره لري. موږ تاسې وایو چې دوې وجهې کې یوه علوي وجه لري چې لوړ طرف ته متوجه ده، بله سفلي وجه لري چې لاندې طرف ته متوجه ده، او دوه کناره چې دي یو قدامي کنار دی بل خلفي کنار دی. که چېرې موږ دلته دغه عکس ته متوجه سو دا دوه پر درې اونسي برخه موږ ویل څلور وجهې لري، یو پر درې وحشي برخه دوې وجهې دوه کناره. اول دغه وجه چې موږ دا سوپیریر سرفیس یا علوي وجه ده، تر هغه لاندې سفلي وجه راځي انفیریر سرفیس. یو دغه کنار دې ته انټیریر بارډر ویل کېږي قدامي کنار، او بل دغه کنار چې شاته دې ته پوسټیریر بارډر یا خلفي کنار ویل کېږي. نو په لنډ ډول سره موږ داسې وایو چې کلیویکولا هډوکی جسم که پر درې برخې وویشو دوه پر درې اونسي برخه څلور وجهې لري، علوي سفلي قدامي خلفي. پاته یو پر درې
وحشي برخه هغه دوه وجه دوه کناره لري په وجه کې یو علوي وجه ده بل سفلي وجه ده او کنارونه قدامي او خلفي کنارونه دي دا د کلیویکولا هډوکی جسم سو ورپسې کوم موږ تاسو د کلیویکولا هډوکی د سفلي وجه د اونسید څخه وحشي خواته وګورو موږ 15 ساختمان په هغه کې لیدلی سو چارې په ترتیب سره موږ تاسو وایي امپریشن پارکوسټو کلیویکولر لیګامنټ اول به دا ووینو ورپسې به سب کلیوین ګرو یا سرکس پر سب کلیوین مسل دا به ووینو بل به نرچنټ فرامین ووینو څلورم به کونای ټوبرکل او اخري کې به ټراپیزویډ ریج ووینو نو دلته په دغه عکس ښه واضح معلومیږي دا کلیویکولا هډوکی دی دا سفلي وجه ده د لاندې طرف لاندې مخې دی موږ ویل چې سفلي وجه د اونسید څخه وحشي ته پسې ولاړ سو نو موږ 15 ساختمان وینو اول ساختمان چې د امپریشن پارکوسټو کلیویکولر لیګامنټ دا موږ تاسو وایي چې د پښتۍ او د کلیویکولا هډوکي د نښتلو ځای دی دلته موږ ورپسې به موږ تاسو سب کلیوین ګرو یا سرکس به وینو د سب کلیوین مسل لپاره هغه دغه دی چې دغه سب کلیوین عضله ارتکاز پر کوي دغه نومانه جوړښت چې موږ تاسو وینو دې ته سب کلیوین ګرو یا سرکس ویل کېږي ورپسې به نوټرینټ فرامین یا د هډوکي سوری ووینو چې هغه ته تغذیه ورکوي هډوکي ته ورپسې به موږ تاسو کونای ټوبرکل دا ځای ته کونای ټوبرکل ویل کېږي او په اخر کې به ټراپیزویډ لاین یا ټراپیزویډ ریج ووینو نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو که چیرې د کلیویکولا هډوکي سفلي وجه د اونسید څخه سفلي وجه د اونسید څخه وحشي ته پسې وګورو 15 ساختمان وینو اول موږ ویل چې امپریشن پارکوسټو کلیویکولر لیګامنټ پسې سب کلیوین ګرو یا سرکس ورپسې نوټرینټ فرامین بیا کونای ټوبرکل او اخر کې ټراپیزویډ ریج نو دا 15 ساختمان موږ لیدلی سو بل کنارونو ته راځو کلیویکولا هډوکي موږ تاسو چې دوه کناره لري یو قدامي کنار دی د مخ طرف ته دی بل خلفي کنار د شا طرف ته متوجه دی نو قدامي کنار کې موږ وګورو دا اونسي کې محدب دی او په وحشي کې مخار دی یعنی اونسي کې که چیرې موږ دا کنار وګورو دا په اونسي کې دا محدب دی او په وحشي خوا کې به پسې مخار دی خو خلفي کنار هغه بیا په اونسي کې مخار دی او په وحشي کې محدب دی دا زموږ د نن ورځې درس و چې په دې درس کې موږ تاسو په اناټومي کې د کلیویکولا هډوکي موقعیت وپېژندئ د کلیویکولا هډوکي جسم مو ووایه د کلیویکولا هډوکي نهایتونه مو وویله او اخر کې مو د کلیویکولا هډوکي کنارونه وویله خدای دې وکړي چې دغه درس مو یو څه ګټه اخیستې تر بل درسه پورې خدای په امان ښې چارې ښه وخت